ستو کې د په نه جوړېدو کوچان کم وو، غوړي یې کم لرل. نو بیا به د دې په خاطر چې څوک دوی نه غوړي پټ نه کړي، غټ حرامیانو بیا به چې کله زی کې غوړي واچول، د زی دا خوله به یې چې تړله، د دې په دې سر کې به یو دوه مچان واچول. مچان به کې کېنول، بیا به خوله وتړله. بیا به چې دی راغی زی خوله به یې خلاصه کړه، که مچ به کیو نو ویلې به یې چا نه دي وړي. که مچان به نه وو کې ویلا وایي دا خوله یې چا خلاصه کړې، مچان ترې رالوتي دي لکه چې چا غوړي رانه پټ کړي. غټ حرامیانو قسم که کلپ هم دا رقم د کار وکړي. ما اوس ورته پام کوی مچان ترې رالوتي لکه چې چا ترې غوړي ترې پټ کړي. نو وبښئ ستانکزیانو، تاسو د پاچاهانو سره لږ ګزاره کوئ. یارین چې د رښتیا وایي سردار خېل ده، په هغه وخت کې به چې موږ او تاسو وچه ټیکله نه لرله، دوی به په همغه وخت کې کلچې خوړلې. البته پټې دې پاتې نه وي هغه چې وله مګر هم هغه د پاچا هغه لور که مړه یې خدای دې وبخي، او که ژوندی دغه چا را پیدا کړی وای نو زه ورتللم او د سیمې په 12 لاسي سلام ورته کاوه. هماغه د پاچاهۍ پروټوکول مې ورکاوه. پوهېږئ ولې؟ چې دې سره په هغه بیچاره هغه ځوانۍ کې ماشومتوب مې یا به ماشومه وه یا به ځوانۍ وه، څومره د دې ولس غم و ورسره. دې غریبې کلچې خوړلې. تاسو دغه صحنه تصور کوئ، دا خو پاچا ده، د پاچا لور ده، شهزادګۍ ده، کلچېګانې ورسره ډېرې پرتې دي، خوري یې. وایي پلار ته راغلله، ورته ویلې چې تاسو وایئ چې وړه نسته، د غنم نسته، خلکو ته وړه نه رسېږي، نو خپه یو، خو دا کلچې دې وخوري که نه. تاسو ته به دا څومره ساده خبر ښکاري، دا څومره عمیقې خبرې کړي او څومره له احساس نه ډکه خبرې کړي. الله تعالی په بخښلو کې به یې قسمت د پاچا په ټولو کورنۍ کې که دغه خبره دې جلکۍ کړي همدغه ور وبخښه. او نور پاچاهانو سره دې خپل کار ته داسې ډېر نشو درته ویلی چې ویې بخښه، ځکه موږ ملنګان غوندې خلک یو، ډرت سوال به دې قبول کړی او غرت جنت ته به دې وړي. زه په دې ځان شکي یم، ولاکه به مې داسې ډېر اسانه ورباندې لورېږي. په هر حال نو ستانکزی صاحب لږ دغه پیر صاحب سره، آریان سره، داسې نور پخو څټو سره لږ ګزاره کوه. او نور د اندړ ماجم بندړ او او وردګ مردګ اندړ چې دي، او اندړ باندې اندړو مندړو وردګو مردګو باندې سیده ورځئ لکه مرمۍ. البته پټه دې پاتې نه وي. په افرادو مه غږېږئ مهرباني، ځکه دا سپیس موږ د افرادو لپاره نه ده جوړ کړی. ستانکزی صاحب خبرې دې په 100 منټو کې راونغاړه. په نیمه پوسه ستانکزی د رهبر صاحب څخه یې شروع کړه. مهرباني مادې پرېږده. وکه ودرېږه جناب فیضان صاحب، خبره همالته وه که نه پوه شوې، د اندړو کې وه. دغه ما چې سوال کاوه ښه سړیه، خو دا په همغه ځای کې د یو سوال وردګ هم کار مه لره. نصیره وردګ مې مماخیل مې دغو ته غږ نه کوم، پوه شوې، بېغمه شه. که به ما دا فکر ځان سره نه کو چې دا ستانکزیان خو دومره ساده نه وي، دغه شعر کې څه تنده رالوېدلی. اوس پوه شولم. خو وردګ دې کشف مماخیل شو سړی کشف شو، وچ کشف شو. قرآن ویدیو که ده نه وی ویلیم زه پیدم چې ده مماخیل به وردګي. که درته دروغ وایم زه له ورایه په پیدم. البته په قومونو خو بیخي نه غږېږو او په افرادو باندې غږېدل مطلق باندې. خو مخکې له دې نه چې شعر خبرې خو راونغاړلې، له ټوکو نه بغیر د شعر په خبرو کې ډېره زیاته یو لویه فلسفه موجوده وه او خوند یې وکړ چې رښتیا خبره یې، ځکه چې یو سړی په خیر خبرې کوي او د خبرو تر شا یو فلسفه موجوده بیا خوند کوي. خو ما د قرآن وی که په یوې خبرې هم پوه سوم چې د څه شي باندې خبرې وکړلې، خو خبرې پرېمونه ای دا چې دی رهبر صاحب، دا چې دی طالب دی غواړي موږ ته ځان را نږدې کړي، په دا چل یې نه نو پوهېږي. دغه همدرد صاحب نه زه یو څو پوښتنې لرم. البته دا پوښتنې جدي دي. د سپیس چې د مولوي ضیاء الرحمنه جدي نیمه جدي سپیس دی ته وایي، په انګلیسي کې ورته وایي سیمی سیریس پولیټیکل آرګومنټ سپیس ان ټویټر ایکس.
وبخښئ که انګریزي مو لږ ډېره رانه انګریزي سوي عربي کې مقصد ورته شبع جدي وي، شبع جدي. وشبع جدي السبيس من المتكلمون في المحاورة جدة ولكن لا جدة. دا د عربي عنوان ده. نو تا لږ لنډ وویل هغه عنوان لږ غټ ده، امامه لږ به ورسره شیان اخوا دېخوا کوې. نو ته دلته موږ سره کښېنه جناب مولوي صاحب، دا ډېر زیات جدي سپېڅو کې چې کښېنې بیا خسته کن کېږې، او چې خسته کن سو بیا د هغه روغې خبرې تاثیر نه لري. فیضان شعر صاحب تاسو مولوي صاحب خبرې خو دې ونه ویل چې په افرادو باندې نه ده، سپیس په افرادو نه ده. دا په افرادو نه غږېږو. همدرد صاحب تا نسبتاً کوهستي بده نه ده کړې، نسبتاً د تا د هوس په تناسب، مګرم د ناصري صاحب په مورد باندې اول د تا هوست او دویم قدم کې تا د ده په مورد باندې تاسو زیاتی وکړه. هغه کس په ده باندې مو غږېده، د خلکو په ناموسو مو غږېده، په افرادو مو غږېده او ډېره مو غږېده. مګرم ناصري صاحب د دغه کس د دفاع په مورد 10 وارې تاسو په مایک کې ورغلی، او دا شی چې ده د انسان هغه تسلسل هم خرابوي، هغه عزت النفس هم ورته خرابوي. نو تاسو دا کار ولې وکړئ؟ هغه ولې وکړه او تا ولې وکړه؟ او تا باید مبارز، ته خو مبارز یې، تا باید په مبارزې کې د سړي ته ویلي وای چې یا به زه کوهستي پرېږدم. کلمه یاد دی، ما دا ټوله صحنه یاد ده، تا یو وارې ورته ویلې چې پرېږده دی خپلې خبرې وکړي، بیا چې ده شروع وکړي بیا تا ورته ویلې چې ته دا خبرې مه کوه، ځکه که دغه رقم خبرې کوې مام زه هم د 4 وزارتو وزیر وم. نو په دې نه پوهېږم چې په یو وخت کې 4 وزارتو وزیر هغه داود خان هم لکه چې دغسې یو څه وظیفه کړې وه. ما په خیال چې په دې افغانستان کې یو داود خان کړې دی، یوه تا هغه هم د 4 وزارتو وزیر هم او رئیس جمهور هم، هغه یو پیاده نه دا د ریاست جمهوري لږ زیاته وه، تقریبا سیمې داود خان پاتې سوی. نو منظور مې دا ده چې تاسو د هغه ناصري صاحب سره ولې زیاتی وکړي جناب همدرد صاحب، مخکې له دې چې سلامونه سلامونه جناب فیضان صاحب، آریان صاحب، امام صاحب او ټولو دوستانو چې دلته حاضر یي. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. اول خو دا ده چې د قرار صاحب او د ناصري صاحب ترمنځ هغه لفظي شخړه رامنځته سوه، فکر کوم یو بل ته یې کنځل هم سره وکړې، 3-4 مایکونه په یو ځای اوپن سو، ناصر اماني صاحب هم ناصر اماني صاحب. نو ما خدای ستا هغه کنځاوې مې لیک په اخره کې لیک واورېدله، ما فکر وکړه ناصر اماني صاحب کنځل وکړه، وروسته پوه سوم چې هغه قرار او دغه یو بل ته کنځلې کړې و، ناصر اماني کنځل هم نه ده کړې. او دغه نه مخکې خبرې خدای سته زه اوداسه ته وتلی وم، که چې ما د دې بحث نه ده اورېدلی، ولې قرار چې وروسته بیا وویلې چې موږ د تاسې ښځې او خویندې ساتو، له هغو دفاع کوو، دغه کوو. بېرته مو ناصري صاحب ته نوبت هم په همدې خاطر ورکړه، د ډاکټر صاحب عاطف په خبرو کې زه په دې خاطر ولوېدم چې دا سړی پرېږده خپله خبرې وکړي، هغه معقل سړی د پوه سړی د خپله دفاع کولی شي، قرار هم خپله دفاع کولی شي. او بل دا چې یوه خبره چې ناصري صاحب وکړه، هغه ته یې ویل چې ته د سکرتر نو په دې کې ما ته خدای چانس راکړه فیضان صاحب چې زه مو ځان مطرح کړم، که نه خو هم ځان مارکیټینګ لابي به کوو د ځان لپاره. نو ما ورته ویلې ګورئ دغه یو د ګمرک ریاست د 4 وزارتونو مساوي ده، که داسې سي چې موږ تاسې ځانونه په موقفونو همدغه ځای کې دغه د هغه خبره به لږ وروسته واچو، په تعویق به واچو، دغه نوې ترمینالوژي موږ درنه زده کوو. دغه د هرات ګمرک د 4 وزارتونو معادل یا ترې لوړ په کوم حساب باندې ده؟ که په دغه دا اوس درته وایم دا یو وخت کې موږ مسلمیار صاحب ته ورغلي وو، ښه ما ته دا ځینې جنجالونه او شیونه شروع سو، بیا خو سیاسي ملاتړ ته مې ضرورت درلوده. نو بیا مسلمیار صاحب راته وویلې، د سنا مجلس مشر، هغه راته وویلې چې ګورئ دا د هرات ګمرک ته تاسې په داسې عادي سترګه مه ګورئ، وایي په خدای چې 4 وزارتونه دا کمزوري وزارتونه، البته 4 وزارتونه یو طرف ته او د دولت په حساب دا یو د هرات ګمرک بل طرف ته. نو دا کوټ زه د مسلمیار صاحب له خبرو نه درته کوم، د هغه په استناد ما دا خبره وکړه. بله پوښتنه. نو مسلمیار صاحب خو البته رهبر صاحب زه به ستا خبرم کوټ کم، هغه بله ورځ تا هم د جناب همدرد صاحب ونازوي چې دا خو تر وزارت لوړه چوکۍ وه، ته څنګه ورولېږلې؟ مننه. ښه، نو مسلمیار صاحب خو اساسي قانون نه ده چې د ریفرنس په توګه باندې استفاده کوي، هغه هم په یو جدي سپیس کې جناب همدرد صاحب. نه جناب فیضان صاحب، دلته د مسلمیار صاحب هدف دا نه و چې هغه د اساسي قانون په اساس باندې ووایي چې دا ریاست د دوم بس ریاست دی، یعنی تر وزارتونو مهم اوسېږي. په مالي لحاظ یې وویلې چې 4 وزارتونه هم دومره بودیجه نه لري لکه څومره پیسې چې په یو ګمرک کې مدیریت کیږي او د بیت المال ته اچول کیږي، که نه
هغه د پیسو له مالي لحاظه تر ډیره پورې ویلې د دې قوت یې ورته یعنی د لا پړه دوپړه پیسہ نو هغه رقم ته خو چې کوم ځای کې پیسې ایښي بیا سرای شهزاده خو له ارګ نه هم ډېر زیات مهم و. څوک چې سرای شهزاده کې پیسې لاس کې یو کته پورته یې کوي نو بیا به د سرای شهزاده مامور راجګېږي د تا او د رئیس جمهور رئیس کېږي به. ځکه په ارګ کې ماته معلوم ده په ارګ کې به چې ټوټل راجمع کې $1,000,000 نه و، په سرای شهزاده کې $1,000,000,000 کته پورته کېدل. نو بیا به د سرای شهزاده یو سراپ راجګېږي، رئیس جمهور به په څپېړه وایي چې ما د ارګ نه لوړ یم ځکه چې دلته پیسې ډېرې کته پورته کېږي. نه جناب فیضان صاحب موږ څوک په څپېړه هم نه دي والي، نه ځان ته دا جرأت ورکوو، نه د چا همدرد صاحب بې هلته عزتي ته کوو. پوه دا شوی کار نه دی همدرد صاحب ته پوه شوی نه مسلمیار صاحب غیر مستقیم تا نه پوه شو شوړه غوښتله او خدای پاک هغه فیضان صاحب تا ته یو خبره کړې جناب وه فواد خو تی صاحب نه هغه د هغې مسلمي تا نه یاره پیسې یعنې څلور همدرد ورځې د صاحب عبادت همدرد چوکۍ صاحب شی یو چا راولې درته مسیج کړی و هغه څارنوال په ارتباط باندې درته کړی و که نه. بل داسې ده یو خو دې سړي ګورئ هغه سپیس خوشبختانه څه ده ریکارډ ده، اوس ریکارډ ده. که چېرته ما کنځله کړې وه دا د پښتو په حساب باندې تاسې بیا ووایئ چې تا بې پښتو کړې. سپیس ریکارډ د اول دور کې ما خبرې وکړې وایي واسې دوستانو واورئ. ما فقط دغومره انتقاد وکړ هغه مې د چا نوم وانه خیست. ما له پرېږدئ چې هر دوست خپلې خبرې وکړي، تکفیروئ یې مه، ځکه هېڅوک یې چا نمایندګي نسي کولی. دا خبره مې وکړه. دوم ځل همدې سړي خبره وکړله، ما په جواب کې وویلې چې هغه سپیس ریکارډ ده واورئ. مال یو سړی چا په کلي کې نه پرېښودی وای ده ویلې چې اس مې خان کره وتړی، دومره مې ویلې. دا کنځله ده؟ دا خو یو متل ده. ورته ومې یعنې چې ته خپله جایګاه مطابق او وروسته خو دې سړي تاسې مایک ورکړه او سپیس هم ریکارډ ده. ته خو احمدزی یې نه پوهېږم او د پکتیا یې که دروغ وایې ورسره بیا هلته سپیس کې دته مایک ورکړه کنځلې وکړې. کله چې زما نوبت راغی یو دفعه عاطف په ما مایک بند کړ بیا نصیحتونه شروع کړل او دا حالت لکه تاسې ټولو ته وانمود کول چې دا کنځلې دا بېادبي او دا بېتربیګي زه کوم. ځکه همداسې حالت هم جوړ کړ، مایک هم په ما میوټ کړ او خبرې هم شروع کړې. بیا تا دا واخیست. خو زه هم دا کولی سم، زه هم پښتون یم که نه. دغه اوس دغه معلومات چې ما ته لاسته راغلي هلته چې ته په دوم بس کې وې یو بل څوک هلته په خارج د بس کې و او تا په ټول کارو باندې خبر ده. د استناف د څارنوالۍ رئیس و. ماته معلوم ده هغه نفر ماته معلوم ده د هغه ټول کارونه ماته معلوم دي جناب هغه نصري معلوم دي صاحب. چې دا اوس یې درته وایم چې هغه په کوم شي باندې چې بیا غسولی فامیلي. دلته دا ګوره جناب همدرد صاحب تا ته به معلوم وي که معلوم نه وي هغه د تا کار ده وروره. خو داسې ده چې هلته د سناریو زه ګوره په دې سپیس کې یو په یو ننوتم او ونه غږېدم هم ځکه چې هغه فضا ډېر خراب شوی فضا و متاسفانه. مګر ما هلته دغسې یو احساس وکړو چې البته یعنې ما زه دغه ناصري صاحب سره تقریبا 5-6 کاله کېږي چې زه پېژنم دغلته روزانه غږېږو. ما د ده نه تر اوسه پورې داسې کوم غلط خبره نه ده اورېدلې. معقول غږېږي ورور ګله بحث کوي شدید بحث کوي مګر هم کنځا چټیات نه وایي. مګر هم زه چې هلته ننوتم ما ویلې چې البته ناصري صاحب برید کړی او زه خو خپله برید نه کوم خو زه د برید لپاره زمینه مساعدوم او ما باندې بریدونه کیږي او په ګوس کې ناست یم محترمم نوم دې هم نه اخلم ځکه چې موږ په افرادو باندې نه غږېږو. زه شخصا ما تر اوسه پورې برید نه ده کړی او ته بریدونه کوې خو کله چې ما د بریدونو د ما هغه بیا خو مګر هم زه شخصي برید نه کوم په چا باندې او ته یې کوې محترمه همداسې تا ته نه وایم ګوسټ نه ما شخصي برید نه ما تا ته په نه وایم چا تا ته باندې نه د وایم برید کړی نه تا ته بس نه وایم ګوسټ ته وایم ګوسټ او والاو ته وایم ګوسټ والاو ته زه برید نه کوم. مقصد د قرار صاحب او د نه ناصري زه په صاحب ترمنځ افرادو چې بحث زه په راغی خدای شته افرادو مایکونه زه په افرادو په یو ځای کې زه په خلاص یو افرادو نه کنځل غږېږم زه په واورېدلی شوه. افرادو نه غږېږم زه په مجموع کې غږېږم زه خپله برید نه کوم. تر اوسه پورې ما نسبي زمینه مساعد کړی د بریدو لپاره مګر هم خو زه کوشش کوم چې برید ونه کوم ځکه چې ضرور نه ده او خواهش کوم چې برید مه کوه خلکو باندې لطفا حد اقل په ما باندې برید مه کوه. نو جناب همدرد صاحب بیرته تا ته راګرځم هلته ننوتم ما داسې احساس وکړو چې دغه وایه زه یو خو ما موضوع به جګړه لږه کلیر کو بیا به بل چاته ورسي دغه ګوس کې دې چې غږ وکړه یعنې تا
پاک پاک به یې وایو ځکه روزه ده. قرار صاحب په تا برید وکړو 2 بریده یې در باندې وکړه. اوس داسې یو اختر رقمه غوندې ورکړه چې د سړي زوی څه کنې نه زه بېخي په افرادو نه زه په افرادو باندې نه غږېږم، زه مطلق په افرادو باندې نه غږېږم، او زه عمومي غږېږم. خو نو مونږ به څه ځان بهرحال پوهیو ځکه هغه به پوهېږي یا به نه پوهېږي. مونږ خو باید پوه شو. ښه دې نه وکړه نه نه د خیر نر بس غوندې او خیر ورته ورکړه، د نر غوندې ورته ورکړه. لاس یې خلاص توره یې تېره. نه ما هسې خو که د هغه موضوع وي خو ولکه د چا د بني بشر په قصه کې په خدای کې ښه د در جز د باندې الله باوري نه مې یم چې شروع دې وکړه 14 کسان هم راڅملی. او مثال دی خبرې. او نو مثال هدف مې دا ده مثال د چې خبرې مو وایي د تر زه ګوره دلته د زه څنګ ته ناست یم ورته جدي خو بس وایم مثال د خبرې. او نه خو دا خو مثال دی خبرې، دا خو یو مثال د 14 چې د خدای دی غر کا. نو یو 50 خو به یې ویلي و چې ما چې رښتیا وایي. نو 14 خو مثال راځي. خیر نو جناب همدر صاحب هلته ته داسې وغږېدې چې دغه مشکل ټول د ناصري صاحب ده او ته دغلته داسې نقد د ناصري صاحب نه بعد یو بخښنه وغواړې، نه ځکه چې دلته مسؤل وي، مدیر مسؤل وي او پاتې هغه نه کچېرې ما بیا عدالتي کړې زه ناصري صاحب څخه دلته د ټولو په مخ کې بخښنه غواړم، خو خدای شته ما د قرار خبره درېغه وخت وانه اورېده بې او داسې عدالتي دې وکړه ځکه باید بخښنه نه وغواړم. چې کړې مې ده زه بخښنه ترې غواړم، والسلام مشکل نشته، زه والسلام. بخښنه ترې غواړم د ټولو په مخ بس کې. چې بخښنه دې وغوښته مونږ هم بخو او ناصري صاحب دې ان شاء یعنی الله بخي. د ما هدف ګورئ د ما هدف خدای مه کړه دا نه و چې ناصري صاحب ما دلته نه کړي، موږ تاسو په سپیسونو کې ملګرتیا کړې ده. له قرار سره زه ډېر کم په سپیسونو کې کېناستلی یم، هغه هم د انجینر هغه د ډاکټر عاطف په سپیسونو کې. د ما نه هدف خدای مه کړه د کم راوستلو نه د هغه بس توهین نه همدار د صاحب بل. مونږ دې هم بخو، ولس دې هم بخي، خلک دې هم بخي، خدای دې هم ان شاء الله بخي. دعا هم درته کوو، روژه ده، نیم ساعت د ما افطار ته پاتې ده او په افطار کې هم درته دعا وکړم. تا چې بخښنه وغوښته زه چې مونږ تا سره بالکل مشکل نه لرو. یعنی پاتې شو زما اصول عاطفه ګورئ که تا ته وایم عاطفه که طالبه پټ طالبه عاطفه که نه دې پرېږدم، نه دې پرېږدم عاطفه که دوباره پوسټونه در پسې شروع کوم. ما هیڅ چا پسې پوسټ نه دی کړی، خو تا پسې زه غږېږم هم، تا پسې پوسټ هم کوم، بله ورځ یې بلاک کړی هم وم، د کوستي نه مې کاته واچولې. نو دلته زموږ ناصري صاحب سره تا ظلم کړی وروره، ولا افراط دې کړی زموږ ناصري صاحب سره او بخښنه به غواړې او د تا نه لپړه دوپړه بخښنه به نه غواړې، ته به یې لیکې، او تا باندې یې لیکو دغه چې رښتیا بخښنه. درته ووایم ما به درنه خلاصاوه، نورې زه هم نه درنه خلاصوم ځکه دغه زه منافق دی. آرام غږېدم په ما باندې ته د کنځلو تور ولګولو. اماني مقصد صاحب ته دلته 2 خبرې جناب کړي. امام صاحب دلته د ما په غیاب کې خبرې سوي دي. ګورئ ناصري صاحب لکه زما په غیاب کې څه ویلي دي چې 2.5 ساعته هیڅ یې وظیفه خبره کړې نه وه، بیرته نه یې کور ته هیڅ لېږلی و که نه څه شی و. هغه نه و، هغه دا بل کس و، وضاحت ته دې نه ما وې، ته راکړي چې ما 2 ته نه ساعته وې، وظیفه کړې وه. ته نه وې، هغه بل کس و. زه هم په سپیس کې نو ته نه وې، هغه بل کس و. که تا چېرته 2.5 ساعته یا 3 ساعته کار کړي وي هغه د تا کار دغه مقصد یو بل چا باندې دوی غږېدل. دلته یو موضوع. دویم موضوع جناب دکتور عاطف مختار، اول خو د تا په دغه دکتورا باندې هم د ما شک ده. ته به اول ما ته خپل دکتوراتوب ثبوتوې، بیا د هغه نه وروسته چې کله دې هغه ثبوت کړه بیا به ورغله ته بخښنه به غواړې او هغه هم د بل چا نه به یې نه غواړې. وچ به وچ ناصري ته به درېږي او بخښنه به ترې غواړې. کني نو سهار له نن نه زه دغه مبارزه او د ټرت لغات ټول پرېږدم، وچ په وچ تا پسې کېږم، پوسټونه هم در پسې کوم، سپیسونه هم در پسې جوړوم او په اکاډمیک لیول دې خرابوم، په اکاډمیک لیول. والسلام جناب فیضان صاحب، مایک از خدمت شماست، مهربانی. ولا چې مایک د ما سکور دی ودان دا 2 ساعته کېږي چې منتظر ومه. ښه چې نوبت مې راورسېده. له هر څه نه مخکې زه غواړم چې دغه د جنګ په مورد تاسو ته وضاحت درکړم. یو خو د عنوان باندې باید خبرې وسي، خو له عنوان نه مخکې غواړم چې د همدرد صاحب دغه بخښنه ماته د قابل قبول نه ده، خو بیا هم دی دومره ملامته نه و. یو دا چې کوهوست و، یعنې دویم کس و، او دریم دا چې هغه کس ته یو 2 وارې ویلې چې مه کوه دا. خو د کرا فیضانه غلخوره تا څنګه ټولو په شیانو ته کنځلې کړي؟ ته باید د اول هغې نه په شیانو نه بخښنه وغواړې بې وجدانه دا څوک دی؟ مه کوئ، ولټیره. لاندې کوز نه کوي. مه کوه نه مه کوه هغه دا. د افغانه د پشان او شاړ یو دي. پشان خو ما ګران دي دا خو بې دا حیثیته نه خو ښه دي. نه کار مه پې لره. ماره نه مه ته کوه چې دی ودرېږه. د خپل زړه په خالي کړي چې دی څه وایي. کوم اساس ټول یو قوم ته رسېږي او ټول هغه قوم ته پیر چې کنځي؟ د هغه کوچیانو ته کنځا کړې وې که نه. بدي کړي، پیر به بد کړي،
پیرو کنځه خو کوچانو ته یې کړې وي، خو قصاص په قصاص روان ده چې خو کاونټ ته بد یې کنځا کړي وکړي. هغه خر سو تم خر کېږي. ولا ورسره سوله منو. افسوس دی تا په حال یاره دا جمهوریت باید 10 کاله مخکې سقوط کړی وی چې تا هغه هم وخت کې زه نه داسې وم خلکو ورکې ته رئیس، وزیرانو کنې مالته مې درته سکوت کاوه. تا باید ډېر وخت دې زړه له جمهوریت تا ور دور کړی ولا داسې خلک کې وزیران هغه یو جاهله سوزه د ته راځي همدرد د چې وګورې دا د افغانستان 4 وزارتو رئیس و، داسې څو بلاګانې به رئیس وینې. وزارتو افغانه جي ته دغه راته وایې دغه شاړې او په شیان یو دي که بیل دي؟ شاړې یو دي قبیل دي خو تا ته دا لازم نه و چې ته د یو کس په سر ټول قوم ته کنځې. ولا خبره کې د وزن ستا ده، دروغ ولې ووایم؟ دا د زه هوسټ یم دلته راغلی هر شی کوی سم، خو اول خو دا ده چې قومونه ټول معتبره دي، انسان معتبره ده، او ما باندې دا شاړي قسم ده به اوس تاسو وایئ د افغان لپاره یې وایي، ما د قرآن وایي چې په ما ګران دي، دې روزې کې مې قسم درته خو پوهېږې دوی او موږ یو رقم ته یو. ودرېږه دغلته واحد دغه ریکارډ کا فاینانس ته شروع سه واحد ته ریکارډینګ شروع کا چې بیا دا زه پوسټ کوم پوره مهرباني. نه نو ته اوس د هغه مه کوه، هغه خو زاسې نه م کومه، دما خو چې یو څوک ښه خلک وي، زه د ښو خلکو په مورد باندې همیشه دا خبرې کوم، ځکه فشار په ما ګران دي. د دوی دا پیښې به ما ډېرې کولې په دې جلال آباد کې، او دا ټول دوی دا د صداقت او د دغې له وجې نه دا ټول شیان دي که نه. و یو شاړی راغلی و وریشکې ته ناست و چې ما رب العالمین ته بوځه، نوي چې راغلي و رب العالمین ته، هغه یې دارالمعلمین ورته ویلې، او د مونږ کوچیان هم همدغه رقم ته خبرې کوي. د ما په مکتب کې هم صنفیان هم وو، لږ لږ مې کوشش کوو چې دا شاړې زه به هم تر زده کړم. نو دا د دوه درې کسانو په فیسبوکو کې هم خبرې راپسې لیکلي دي، او دا خوند کوي چې د لغمان او د کونړ او د جلال آباد او د دره نور او د هغه د بغلان او د کندوز شاړې ټول په یو غږ دي سره که نه. دا ښه خبره ده، او دا شی د افغانستان لپاره د موږ لپاره ډېر ښه ده، ځکه چې اتحاد او اتفاق لري، او دوی صرف او صرف د دې په خاطر خفه دي چې وروره که چا درته کنځا کړي، که بد یې درته ویلي، که ښه یې درته ویلي دي، موږ بیچاره مظلوم خلک یو، د افغانستان ولس یو، چا پورې نه لګېږو، د چا قوم ته توهین نه کوو، خپله خواري مزدوري کوو. تم دا کار مه کوو، چا ته کنځل مه کوو، قوم ته کنځل مه کوو که نه. دا د دوی سالم حق ده. ما ته هم کنځاګانې رالیکلي دي، چا په میسیجو کې رالیکلي، چا وایس میسیج رالیږلی، یو 4-5 کسو خو به رالیږلي، او لاریونه بیل بیل مننه کوم چې دا کنځا یې ما ته رالیږلي. ولې په دې د ما بې خاصیته افغانه دا تا چې اوس دلته کنځا وکړه که نه، د ما بې خاصیته انسانان بد ایسېږي، قسم په قرآن که درته دا دروغ وایم. زه چې چاته کنځا وکړم او غوسه نه ورځي یا ما ته له ډاره بیرته کنځا نه کوي، دا خلک د ما ډېر بد ایسېږي. دا قرار باندې څوک نه ورځي، کنځام ورته کوي، توهینه یم او ده باندې نه ورځي، د ما دا خلک ډېر بد ایسېږي. نن حکیم ناصري ورسره جنګ کړی، دعوا یې ورسره کړې ده، دا مخکې ما باندې 10% ګران و، اوس را باندې 200% ګران سه. دغه افغان په ما باندې ګران سه، ځکه چې کنځا خو کوم د غیرت خبره نه ده. کاشکې ته مخامخ یو ضعیفه سړي ته ته کنځا وکړې چې یا دې تا څوک مې ماتې کړي، یا د هغه په زړه آفرین نورم را باندې ګران سوې. هر څه چې په خولې راځي باده اخلاص. نور هم را باندې ګران سو، که لږ ډېر را باندې ګران سي، بیا به لږ پسې رانغه غوندې سي. دې فکر نه سم کوي چې یو ضعیفه سړي ته هم ته داسې ناموسي کنځل وکړې. افغان لږ رانه ډېر را باندې ګران نه سي، د مولوي خالص معاملت یې جوړه نه سي، و افغانستان رانه ډېر آزاد سي. نو فکر کومه چې تاسې لږ که لږ نور هم سم سي، یعنې دا د ما خبرې واوري، په دې کې به دې خیر وي، او که نه چې یو وارې بیا په راتاو سمه راتاو سه پیدا خو د کار ده نو بیا دې کته ځان غورځوي درته ښه که نه، ښکاري چپ شه که او مخکې خلکو تقدیر کړی نو بیا کوې سې بیا وکوه. که خپل ځان درته ښه ښکاري او خپل خو نه راته ښکاري، خو غوږ اوس ونیسه که نه. خو ما درته ویلي چې اوس مې بیا مه په راتاوه که نه. یو سړی د چا خبره یو ګیله وکړي، بل لا ګیله یې واخلي، ته اوس دا د کونۍ ښځې غوندې چې ګیله دې چا واخیستله، نور د مایک بند کړه، پوه سه چې ما دلته راغلم ګیله مې وکړه، دې سړي واخیستله، نور ته بیا هغه باندې
په سرحد پوه سه، هغه سرحد به نور نه پرېږدي. کیسې ډېرې مه وله. زه د افسوس په دغه 180 کسانو چې دا تا غوندې کنځلمار ته ناست اوس غوږ ونیسه، تا په مور یې ومنډم، تا د شاړې په مور یې ومنډم، کوڅه تا د ستا مور په په دې کوس باندې ومنډم، کوڅه تا شاړې سره په ښځه غین در ومنډم. منډه کار شاړې دې هم راوله او پشۍ دې هم راوله، تا مورغی د خره زویه. منډه کوي راولئ. تاسو د خور مور وغیمه، خو تاسو ته چې کنځانه کوي چا ته یې وکړي؟ درته وایم چې د سړي زوی څه درته لګیا یم چې غوږ ونیسه، دغه خبره کوم ته راته دلته لګیا یې. خو راغللی په انقلاب کې یو 2 روپۍ چا درکړلې، مړي مو وکړل، اوس تاسو هم دلته راغلي د سړیتوب دعوه کوئ. ښځې مو کې وتښتېدلې، نور هم نه شرمېږئ. ونه تښتېدې د خره زویه، نه شرمېږئ، غږېږئ. زه درته لګیا یم دغلته د ټولو خلکو مخ کې، زه یم چې وبال دي مظلومان یې خبرې مو کړي دي، درته به دغه تاسو دغه مظلومي اوښکې در پاکې کړم. کندهارویو سره مې جنګ وکړ، دغه رقم ته الفاظو باندې بیچارهګانو سره ما تر اوسه خبرې نه دي کړي. ته له دوی نه ډېر زورور یې د سپي زویه. لاندې کښېنه خره زویه. په افرادو به نه غږېږئ، نوبت د چا ده؟ نوري نوبت ورکړه. نوبت به د مای فیضان صاحب که زه به خبرې نه کوم د څنګه کیسه سره روانه نوبت د تا ده. و ښه، مننه، ډېره زیاته مننه چې وخت هم راکړو. اول خو به ټولو نه دا هیله وکړو چې مبارکه روژه ده، حوصلې مو غټې کړئ او زغم زیات کړئ او بښنې ډېرې کړئ او دغه مبارکه میاشت ده به داسې په خیر سره تېره کړو، په امن کې صلح وکوئ، سره امن سره فضا رامنځته کړئ. او بله خبر دغه ده چې فیضان صاحب موږ خو د ملاتړ کوو، ځکه که مخالفت هم در سره لرو یا یې نه لرو په هر شکل چې شخصا زه خو د ملاتړ کوم او بس هر سپیس کې چې هلته به در سره ناست یم او خبرې مې که کولې که مې نه کولې هغه مهمه نه ده. نو دا د زړه درته وایم، زه د کلک ملاتړی یم او کلک ملاتړ دې کوم او ما کې دا پټې مټې خبرې نشته دي، ښکاره خبره کوم. دریځ مې د خوښېږي وروره، که مخالفت کویم په نری کوې، که ملاتړ کویم په دلیل او په منطق برابر یې کوې، نو دا بې منطقه خلک د ما بیا نه خوښېږي چې نه د مخالفت لپاره منطق او څه د شی پیدا کولی سي او نه یې د په اصطلاح د دوستي لپاره پیدا کولی سي. نو ډېر زیاته مننه، روژه مبارکه ده. زه ډېرې خبرې نه کوم، به زه به تاسو ته غوږ ونیسم، خو بیا هم دا یوه خبره کوم چې خیر ده، صبر، حوصله، زغم او مبارکه میاشت ده. نوري خو نو نوري صاحب خواستې به څه دی، خو په دې جنجالو کې ډېر خوښ او ډېر خوشحاله او دا خو ده ته ډېر خوند ورکوي. نو ډېره زیاته مننه، بس زه به در سره ناست یم دلته، دا ډېرې خبرې ښې نه دي، بیا هسې خبرې مې زده هم نه دي، څه فایده چې ډېر غږېږم. په هر حال مننه. داسې و مولوي صاحب، خو دغسې ووایي ورته دغه امام د سپېڅو جنګ سالار ده. د ما د افطار وخت رهبره، نو پیر مولانا صاحب ته وغږېږه، زه به د 15 دقیقه 20 دقیقو کې به زه بېرته